欢迎你们来到学习汉语。今天是继续汉语第3班的第2天。首先我们来学习生词د هر څه د مخرجو نوي لغاتونه وایو. نن په 14 درس باندې دی 14 که په 14 درس باندې پیل کو شنګ څه یعنی نوي لغاتونه. 14 درس دی په 120 صفحه کې دی. خو هر درس موږ وایو معمول داسې دی چې باید اول دغه درس نوي لغاتونه زده کړو. چینګ دا کایشو کتابونه خلاص کړئ. دی ای بای ارشس یې 140 صفحه ده. شنګ څه نوي لغاتونه. چینګن ودو زما سره وایست. تینګ شو听说饭店里能带数时间快花营业员美元百人民币这样电话号码念汉字等په تلفظ کې مشکل نه لري. اول تینګ شو د دې معنا دا ده چې ته کله خبره شروع کړې د ځان نه وایې داسې ویل کېږي چې تینګ شو یو اوازه دې اورېدلې ویل کېږي چې هاشمي صاحب چین ته تللی دي یا ما اورېدلي دي صحیح خلک وایي داسې وایي. تینګ شو یو اوازه دې اورېدلې ته د هغې اوازې پر اساس 100% اطمیناني نه ما داسې وایي. تینګ شو تا去中国了وایي دا لکه موږ چې یو خبره شروع کوو خلک وایي چې دی چین ته تللی دي او یا هم ما اورېدلي دي داسې معنی. تینګ ګوره تینګ شو داسې معنی ویل کېږي یا ما اورېدلي دي داسې معنی. فندین رستورانت یا هوټل ته ویل کېږي. صحیح فندین اصلي د غذا ځای ته ویل کېږي. امکان لري چې اتاقونه ولري خو اصلي د غذا ځای ته ویل کېږي. بیجینګ فندین دا په بیجینګ کې یو رستورانت دی. بیجینګ فندین.我想去饭店吃晚饭怎么呢？我想去饭店吃晚饭زه غواړم هوټل ته ولاړ شم ماښام ډوډۍ وخورم.你想去哪个饭店؟ شاباس ته غواړې کوم هوټل ته ولاړ شې؟ ته غواړې کوم هوټل ته ولاړ شې؟ ننګ یو کومکي فعل دی د تر ډېره د اجازې لپاره کارېږي. د یو کار د داسې کار لپاره چې ته واضح نه سم کولی. صحیح دی چې ته وایې上课的时候د درس په وخت کې你不能用手机ته ټلیفون نه سې استعمالولی. استعمالولو ته چې وایي یونګ شنکه یعنی دا معنا چې بل څوک تا ته اجازه نه درکوي. صحیح دی بوننګ. د روژې په وخت کې د روژې د میاشتې په جریان کې د ورځې زه خوراک نسم کولی یعنی ګوره دا پر موږ باندې معنا شوي دي. 家约的时候我们不能吃饭د روژې په وخت کې موږ خوراک نسو کولی. اوس نو د دې مطابق په لغوي معنا که دغه رقم کوي هم د اجازې لپاره کارېږي. دا بیا یو اختیار امکان ښیي. صحیح دی. ته آیا ته دلته راتللی سې你可以来这里吗آیا ته دلته راتللی سې؟ نو دا د دې څخه زما مطلب دی چې دلته راسه اختیار ښیي. صحیح دی. دا هم د اجازې لپاره کارولی سې. آیا زه ستا ټلیفون استعمالولی سم؟我可以用你的手机吗آیا زه ستا ټلیفون استعمالولی. بل بیا خوی دی. خوی قابلیت ښیي. دا بیا صحیح دی.你会写汉字吗ته چینایي حروف لیکلی سې.你会开车吗آیا ته موټر چلولی سې؟ یوه معنا دا ده چې قابلیت ښیي او بله معنا دا ده د آینده وخت لپاره هم کارېږي. صحیح دی. زه به سبا کتاب چاپ کړم یا سبا ما کتاب چاپ کړی.明天我会打印书
明天我会打印شو نو د آینده وخت لپاره اراده هم ښیي چې زه به کتاب چاپ کړم. سیدي چاپولو ته بیا څه وایي؟ داین چاپول. عجبه ښه یو لغات دی. ګورئ په شوجي کې تاسو دا لغات په یاد دی؟ شوجي څه معنی؟ دا خو ټلیفون ته وایي شوجي. شو لاس جي ماشین. دا جي برخه دا څه معنی؟ ماشین. اوس نو که ته داسې وایه چې داین چاپول جي ورځپه کې دا پرې د چاپ ماشین د چاپ ماشین پرنټر نو دا جي چې هر ځای راغلی و هغه به حتما ماشین ته. صحیح دی؟ نو په ځینې نور لغاتو کې هم داسې شته. اوس ګوره سي په درېیم ټون کې پرولو ته ویل کېږي. ای په ای کې راغلی دی کالي او که سی ای جي کالو پرولو ماشین نو په نور ځایو کې هم دا رقم شته. داین جي شوجي سی ای جي نور لغاتونه هم داسې ډېر شته. نو خبره په ننګ کې سوله. ننګ د یو کومکي پیل دی چې د اجازې لپاره کاریږي او ځینې وخت چې اصول یا یو بل چا پر تا باندې یو شی معنی کړي د هغه لپاره کاریږي. صحیح دی؟ دای راوړل یا وړل او راوړل دواړو ته کاریږي. صحیح دی؟ اوس نو جهت ته څنګه معلومه یې چې دا وړلو ته وایي که راوړلو ته وایي؟ صحیح دی؟ یو دانه چوکۍ راوړه دا به زما په طرف دا کار اجرا کېږي که زما په مقابل طرف کې اجرا کېږي؟ دا رقم. اوس نو جهت څه اوس ته به داسې وایې چینګدایلای یعنې راوړه چینګدایلای ای با ایزه یو دانه چوکۍ راوړه. صحیح دی؟ او که وایې چې ویسه چینګدایچو خدای زد سو دا ویسه او راوړه دایلای دایچو د دې پر ځای یو خدای دا مطلقاً وړلو ته وایي وړل راوړل دا دواړو ته وایي. یو بیا داسې وایي وینیسه یعنې په لاسو کې ونیسه دا رقم هغه ته وایي نه راوړه دا رقم نالای معنی راوایه راکښته یې که یا راوړه داسې معنی نالای. اوس که بیا ته وایي چې بیرته یې ویسه نالای خو نو هم ستا په ته چې هرې خوا ته یې مثال ته دلته ولاړ یې دا ستا په طرف دا کار چینګ نالای ای بنشو یو کتاب راوړه. په دې کې دایلای ډېر پر راوړلو باندې ټینګار کوي. نالای راوایه ښه معنی که د دې نږدې پروت یې ما زه ته رااخلې رااخیستلو ته نالای په یو تاخچه کې پروت دا رقم. صحیح دی؟ اوس نو د دې ضد بیا څنګه کېږي؟ آفرین ناچو دغه خوی چې بیا ورسره اضافه کېږي ناخویچو. د دې مطلب دی که تا یو شی راخیستې د ګدام څخه ته وایې بیرته یې ویسه ناخویچو بیرته یې ویسه بیرته وړل. صحیح دی؟ یعنې بیرته چې د کوم ځای څخه راخیستی دی وریا یې بیرته کښېږده دا څه معنی؟ بیرته وړل. نو خو یو پله راوړی دی بیرته یې وړیا ناخویچو معنی وینیسه ویسه ورسه پر هر ځای چې راخیستو بیرته یې وریا کښېږده ناخویچو. نالای راوایخ هر ځای چې خپل په طرف ستا په طرف یو کار اجرا کېږي دا بیرته ستا په مقابل کې اجرا کېږي. نو یو شی بیا داسې ته که یو بسته وه یو بکس و چې داسې پټ یا بند یې وه هغه ته بیا وایي راویې باسه ناچولای او کتابونه راوباسئ چینګ ناچولای نیمنده شو چینګ ناچولای شوخ نو د باندې ته وایي ناچولای دا اگر یوه اصطلاح سوله د راایستل. صحیح دی؟ نو د یو بستې باکس د یو سرتړلي څیز څخه هر شی چې ته راباسې ناچولای. صحیح دی؟ د جیب څخه راایستل. صحیح دی؟ نو ټلیفونونه خو د جیب راایستل کېږي ټلیفونونه م راوباسئ چینګ ناچولای نیمنده شوجي داسې راایستل دا لغات کارېږي. په دې کې مشکل شته؟ دای هم وړل او هم راوړل. نو چې جهت یې څنګه معلوموي؟ په دای لای راوړه دای چو بیرته یې ویسه وناچولای دغه یې شه لږ صبر وکړه. وناچولای واده شوجي زه خپل ټلیفون راباسم وناچولای واده شو زه خپل کتاب راباسم. ایمان دوغلمه تر داسې پورې پوه شولاست. شو که څلرم ټون ورکړې دې ته شو دا عادت ته ویل کېږي. صحیح دی؟ عادت زه هم نیخوی دو جګه شو ما ته دغه عادت ویلی سې جګه شو زما دو شو. صحیح دی؟ دا څنګه ویل کېږي؟ وشجو. اوس نو که ځای داسې لیکلي وه د یو شی دا رقم یې د عادت مربوط یې دې ته شوځه
شوز خپل عدد ته ویل کېږي عددي او یا هم څه معنا رقمي. رقمي څه معنا اوس ورته ګورئ ځینې داسې مترونه شته چې هغه مثلا د موټر اسکلیټر دی چې هغه په ستن باندې ښول کېږي هغه ته عددي نه ویل کېږي او کال ته عدد ورسره لیکل کېدی دا رقم عدد ورسره لیکل کېږي دې ته بیا شوز ویل کېږي چې په انګلیسي هغه ته څه ویل کېږي ډیجیټل ساعت خو په عدد باندې تاسو ته بچی درشي او انالاګ بیا په ستن باندې درشي نو دې ته شوز شوبیاو یعنی ډیجیټل ساعت هر شي د پاره چې د شوز کلمه کار سو چې په عدد تاسو ته شي درشي بغیر لستنی څخه کاغه ګر سره د پټرول پمپ پټرول په عدد درشي کده موټر اسکلیټر په عدد درشي هر شي چې د ستنی پر ځای باندې عدد کوي هغه د شوز نه شوز بیاو هر شي چې د شوز کلمه سره کوي نو په څلورم ټون کې شو عدد ته ویل کېږي ځه امر سره لری شي شوز او کچیر داغه عین کریکټر دی په دریم ټون کې سه شو دا بیا فعل دی حسابولو ته ویل کېږي صحیح دی هم دغه کتابونه حساب ک چنګ شو ایسا جاسیه شو جاسیه خو نو د جمع لپاره کوي دا جاسیه دغه ډیر او چنګ زما هله کوم حساب ک چنګ څوم ټون ورکم چې فعل دریم ټون چنګ شو ایسا هله کوم بلای حساب کا چنګ شو ایسا جاسیه شو دغه کتابونه حساب کا او بل خبر دا د کپاول ټون کې وو شو چې تاسو کریکټر مولې دا کتاب ته وای په دریم ټون کې شو حسابولو ته ویل کېږي په څلورم ټون کې شو عادت ته ویل کېږي نو دا صرف د ټون په بدلیدو سره مختلف معنی شو عادت شو حسابل یا شمیرل شو کتاب شو دا وم لغات شو حسابل اتم لغات شرزین سمانا وخت څنګه وایي آیا ته وخت لرې نیو شیزین ما نن زه وخت نه لرم شاباش今天我没有时间今天我没有时间یا مثلا ته یو ځای روانې پر 4 بجې پر 1 بجې خو نو ته ډېر وخت لري تر 4 بجې لاس کم 4 سولې بالای نو پر څنګه اوس وخت لري ته یا بالان وخت نه لرم没有时间了یعنی وخت مې درلودی بالا وخت نه لرم没有时间了بالا وخت ختم شو没有时间了کوای په دغه سلرم چون کې کوای چابک ته ویل کېږي تیز یا چابک فقط په د چپا خوا کې دلته لږ فرق شته دا په کرکشو کې تاسو وایست دا خوا چې دا کوای چې دی دا د پیسو واحد دی صحیح دی شکوای ای کوای لان کوای هغه په دغه ځای کې تو تی پان او دا شو سین پان نومیږي عین راسته خو بیا فرق نه لري دا راسته خو دغه رقم د په عین تلفظ کې دا کوای بیا تیز یا چابک ته ویل کېږي هم صفت هم قید په استعمال پر لري په تیزی سره کدا اسمانه کوي چې په تیزی سره نو خدا قید دی او کوي چې تیز د بل صفت د تشریح لپاره کاروي بیا نه د خپل صفت دی صحیح دی او دغه موټر ډیر تیز دی دلته به صفت کې کبه قید صفت سو شاباس 这辆车很快这辆车很快دا موټر ډیر تیز دی دا صفت سو کوي یو چاته وایي چې په تیزی سره راسه کوي لایبه او دا یا قید سو ځکه ورته د فعل کیفیت شي چې کوي لایبه تیز راسه چابک راسه ادا یا قید سو نو دواړه معنی لري کوي چابک تیز کله یو چنای درته انتظار او تا ډیر وخت ضایع کوي بلای کوي دین نکی جر کوا کوي دین صحیح خو ګول ته مویل کیږي او په دغه درس کې معنا مصرفول صحیح خو شجن وخت مصرفول یا وخت یې خوا چین پیسې مصرفول د دوار د لپاره کاریږي یینګ یې یوان د دکان کارمند یا د دکان شاګرد هغه کس په سٹور یا په دکان کې کار کوي یینګ یوان د دې د مخه چې په بانک کې کار کوي هغه موږ ویلي هغه ته څه وایي یین هانګ بانک دوای په بانک کې کار کوي ادارې کارمند یا بانکي کارمند شاباش 职员他是职员呢我姐姐在银行工作他是职员的 بانکي کارمند ده او بل لغت چې دی 美元 پرون مو ویلا مساوي کېدو د څه وایي 等于 所以的1美元等于多少人民币不要忘记1美元等于
2 شاو رن من بي دنګ اوس نو هر وخت دغه دنګ کلمه تاسو ته وسایي جوړي دنګ مساوي کېږي ای میویان دنګ 2 شاو رن من بي ای میویان دا میویان د لپاره بل لغت مو ویلو هغه څه شو میجین میویان میجین ای میجین دنګ 2 شاو رن بي یا ای بای میویان دنګ 2 شاو رن من بي $1 دنګ 2 شاو څنګه څو عربي کېږي ای میجین دنګ 2 شاو رن من بي niemand dong lama mayuan $1 toi baai samana sal awa ran min bi paron moile RMB چنایی پیسو واحد چینیز مانیتری یونیت د چین پولی واحد جیانگ دغه رقم جیانگ دا رقم دام ضمیر دی دغه رقم داس نه دی یو خو ج معنا دغه جیانگ دغه رقم دی خو ټلیفون ته ویل کیږي سیدی ټلیفون شوجي ام ټلیفون ته ویل کیږي دی خو ادوار ټلیفون ته ویل کیږي د دې دوه فرق شوجي دا خو نو شو لاس دا معمولا موږ د سمارټ فون یا زیرک ټلیفون ته وایي دا بیا په خوا چې کار دی دین خوا لینی ټلیفون لپاره کاریږي خو موږ چې وایي د ټلیفون نمبر نه ټلیفون نمبر نو هغه دین خوا خاوما دین خوا خاوما ویل څه ته ویل څه شوجي خاوما د ټلیفون نمبر سیدی شوجي خاوما نه دا شوجي خاوما 2 شو سمانا你的手机是这个 number 错的，你的手机号码多少？你的电话号码多少？ستا د ټلیفون نمبر څو دواړه والي سه استعمال دغه یو ډیر لري دین خو خو ما ځکه اول دغه لغات جوړ شوی دي دین بارک توای خو خبره لکه شو خو برکی خبره نو دا اول لغات چې ټلیفون لپاره جوړ شوی دی هغه دین خو خو ما او زه تا ته زنګ دروم څنګه وایست وګینی دا دین خو زنګ وهلو ته بیا دا دین خو دا شوجي نه ویل کیږي دا دین خو زنګ وهل وګینی دا بیا قیدی وتا ته وګینی دا دین خو سبا زه تا ته زنګ دروم مینګتین وګینی دا دین خو سیدی نه دا خو ما دوه شاوستان نمبر څو دی ویل زنهغه بیا د ټلیفون نمبر نه دی کېدل سي په کارت په غاړي پر غوښنه یو نمبر کېدای سي هغه به عام نمبر فانکشن هاوما د وتاک نمبر سیدی چا هاوما د موټر نمبر درس نمبر پرواز نمبر خو نور شي درودل شي و شانګي هاوما د دکان نمبر نین تکرارولو ته ویل کېږي لوستلو ته ویل کېږي معمولا په زور راغ لوستلو ته نین ویل کېږي او لوستلو ته بل لغات مو دو چنگ دو ایشا هله کوم بیا وای دا سم مال سم چنگ نین ایشا نین بیا وای نین په سلام ټون کې ویلو ته ویل کېږي او کدو هم ټون سو بیا سمانه کار ونین اینین خنزه چنایي حروف او دنګ انتظار کول ته هله کوم لر صبر وکړه شاباش چنگ دنګ ایشا لس دقیقې انتظار وکړه چنگ دنګ 10分钟吧چنگ دنګ10分钟吧هله کوم لس دقیقې انتظار好你们懂了吗یو بیا د سره ګوري لند تینګ شو ویل کېږي چې یا ما اورېدلې دي یو اوازه دې اورېدلې ډېر اطمیناني نه ته خلک وایي یا ویل کېږي چې یا ما اورېدلې دي د لپاره تینګ شو داسې چې اوازه دې اورېدلې فندین هوټل یا رستورانت لی داخل سیدی جالی په کور کې جاوشلی په سیمپ کې په ټولګي کې سیدی دین لی په دکان کې نانګ د اجازه لپاره کوم کې پیل دی دای راوړل یا وړل شو عادت شو حسابل سوزین وخت کوای تیز یا چابک یا په تیزی سره خوا مصرفول یا ګل یا ګلان ینګ یوان د دکان کارمند مې یوان ډالر بای سل چې معمولا ای ورسره ای بای رن من بي د چنایانو پیسې جنگ دغه رقم دین خوا ټلیفون خاوما څلرم ټون او بیا دریم ټون نمبر د ټلیفون نمبر معمولا
نین لوستل یا په زور لوستل خنزه چینایي حروف دنګ انتظار کولو ته ویل کېږي دا چین دنګ شفنجونګبه انتظار وکړه دنګ一下آیا ته ماته انتظار کولی شې 你可以等我一下吗你可以等我吗你可以等我吗که دنګ بیا داسې دوه واره ولیکل سو که یو چا د یو شي نومونه یادولی وای په چین کې پلانکی ولایت پلانکی وای او داسې نور دې ته وایي دنګ که دوه واره کار سو داسې معنا لري معمولا د هغه وخت چې د شیانو لیست یادوي دوه درې یاد کړي دنګ کې ورسره راغله معنا او د دې سره ورته نور شیان ایمان دنګ نه好的请翻到第121页第14个14درس دی 需要دا هم ضرورتونه دي څلورمه برخه ده 我要去换钱زه غواړم چې شو کوم لاړ شم پیسې څه وکړم تبادله